الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. کم آیت کریمه چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړي د قرآن عظیم الشان د سورة النساء 3 نمبر آیات دی. په دې آیت کریمه کې الله سبحانه وتعالی خپل بندگانو ته فرمایي چې په ښځو کې کمې ښځې ستاسې خوښې دي، کمې ښځې ستاسې پر طبیعت باندې جوړې دي، د دغسې ښځو سره تاسې نکاح کولی سي. تاسې د یو خاص قوم د ښځو سره په نکاح کولو باندې مکلف نه یاست. په یو خاصه ښځه باندې تاسې مکلف نه یاست چې د هغې سره به نکاح کوئ. په دې ښځو کې وګورئ چې کمې ښځې ستاسې خوښې دي او ستاسې په زړه دي، ستاسې طبیعت ورسره لګېږي، تاسو ته اجازت دی چې د هغو ښځو سره نکاح وکړئ. زموږ د نن ورځې موضوع هم دې ته ځانګړې سوې ده چې نارینه باید د څنګه سي ښځو سره نکاح وکړي او ښځې باید څنګه مړونه ځان ته ولټوي، د څنګه نارینهو سره باید نکاح وکړي. شریعت مقدس نارینهو او زنانهو ته دواړو ته په دغه حکم کې لاره ښوولې ده چې نارینه ښځې انتخاب کړي. ښځې باید څنګه نارینه انتخاب کړي؟ نو الله عز وجل په دې آیت کریمه کې اجمالا موږ ته داسې ښیي چې هغه ښځې چې ستاسې خوښې دي، یوه مو خوښي، دوې مو خوښي، درې مو خوښي، څلور مو خوښي، تر څلورو پورې تاسې ته اجازه ده نکاح ورسره وکړي. خو دا چې یو سړی باید څنګه ښځه انتخاب کړي او ښځه باید څنګه سړی انتخاب کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي، وایي دا ښځې دا ستاسې د اولادو مندې دي. تاسې وګورئ چې تاسې د خپلو اولادو دپاره څنګه مور خوښول غواړئ، باید څنګه ښځه د کومو اخلاقو، د کوم منصب، د کوم کمال و صفت ښځه باید ستا د اولاد مور جوړه سي. ته چې ښځه کوې دا به دې مد نظر وي چې دا زما د اولادو مور ده، ځکه چې عظیم حکمت و مقصد په نکاح کولو کې هغه توالد و تناسل دی چې د انسانانو اولادونه وزیږي، او دا د انسانانو دغه الله عز وجل د دې مځکې د سر خلافت دوی ته ورکړی دی. دغه انسانان دي چې پر دې مخ د مځکې باندې اوسېږي، حکمراني او پاچهي د دوی په لاس کې ده، گشت گذر د دوی په لاس کې دی. نو که نیک اولادونه او نیک بچان دنیا ته راسي، دا دنیا به ډېره آباد وي.
دا به په عزت وي، دا به په راحت وي. اولادونه راسي د بدو مندو څخه وزیږي، نو بیا دا دنیا به هم خرابوي، دربدري به وي، املا و تبره به وي، او د هیڅ چا ژوند به په ارام باندې نه وي. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم عامو نارینهو ته فرمایي دا ښځې چې تاسې نکاح کول د هغو غواړئ دا ستاسې د اولادو مندې دي. تاسې وګورئ چې تاسې کومه ښځه د خپل اولاد مور جوړول غواړئ. یعنې هره ښځه سړي دا خوښه ده چې دا زما د اولاد مور سي؟ ځکه چې د دې اخلاقو ته وګوره، د دې دیانت ته وګوره، د دې قد و قامت ته وګوره، د دې رنګ و سکې ته وګوره، د دې قام و قبیل و نسب و سرشتې ته وګوره. آیا ستا زړه غواړي چې ستا د اولادو مور دغسې یو بېکاره ښځه سي؟ نو د هیچا دا زړه نه غواړي. د هر چا دا زړه غواړي چې د ده د اولادو مور دا د یو درنې کورنۍ، د یو سنګینې کورنۍ، د یو دینداره کورنۍ، د یو ښو اخلاقو والا وي. او دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو خپلوانو او قریبانو ته هدایت کوي. وایي تاسې چې د خپل خور و لور یو چا ته ورکوئ، دا په حقیقت کې دا ستاسې د خور و د لور منستوب دی، دا تاسې د هغه سړي خادمه جوړوي. تاسې وګورئ چې څوک په دې ارضي په دې نارینهو کې چې ستا لور د هغه خادمه جوړه سي. یو څوک چې خپل خور یا لور یو چا ته ورکوي په نکاح باندې، حقیقت کې دغه د ده خور و لور د دغه سړي خدمتګاره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته خپل د خور و د لور دپاره باید داسې سړی انتخاب کړې چې ستا دا زړه وغواړي چې یاره دا سړی په دې ارض چې زما لور د دې خدمتګاره سي یا زما خور د دې خدمتګاره سي. دا یو اجمالي بیان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوندې و لوړې ورکوئ، دا په حقیقت کې منځیتوب دی د هغه سړي دپاره چې تاسې په نکاح ورکوئ. نو تاسې وګورئ چې تاسې د چا دپاره خپل خور و لور منځه جوړول غواړئ، او تاسې چې د بل چا ښځه کوئ دا په حقیقت کې ستاسې د اولادو مور ده. تاسې وګورئ چې د خپل اولادو دپاره تاسې څنګه مندې لټوئ. لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ښځې کې باید 4 صفتونه نر ولټوي. کله چې یو نر غواړي چې د یو ښځې سره نکاح وکړي نو پکار دا ده چې په دې ښځې کې 4 صفتونه ولټوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع، د ښځې سره نکاح باید د 4 صفتو د مخې وسي. په ښځې کې باید 4 صفتونه څوک ولټوي. لمالها، اول دې وګوره چې ښځه دنیاداره وي، د یو دنیادارې کورنۍ وي. کله چې ښځه دنیاداره وي، د دنیادارې کورنۍ وي، نو دا بیا په وخت کې د حاجت او په وخت کې د ضرورت ستا سره کومک کوي. چې د دې پلار خان وي، پلار یې مالدار وي، دا مالدار وي، که چیرې ستا حاجت ورته پیدا سو نو د حاجت او د ضرورت په وخت کې خامخا دا ښځه د خپل خاوند مدد کوي. ځکه چې د دې ښځې او د خاوند تر مابینځ الله عز وجل داسې الفت و محبت کښېږدي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د نکاح په مثل باندې ما بل داسې یو سبب د محبت نه دی لیدلی. د دوه خلکو تر مابین د محبت ډېر سببونه شته چې دوه خلک خپل په منځ کې محبت سره کوي، خو میړه وماینه چې محبت سره کوي او دا د نکاح په ذریعه باندې ده. د دې نکاح څخه ما قوي سبب د محبت بل نه دی لیدلی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو کله یو محبوب بل محبوب خوارۍ ته ورکوي، نو کله چې ته یو دنیاداره ښځه وکړې، د یو دنیاداره کوره څخه ښځه وکړې، که چیرې ته حاجتمند سوې ستا د حاجت په وخت کې به ستا حاجت ته کوي. او ولحسبها، او ښځه باید د دې صفت ته مخې څه نکاح کړه سي چې د هغه قوم و قبیل ته وکته سي، د پلار او د نیکه صفتو ته یې وکتي چې پلار او نیکه یې څه کارونه کوي. پلار یې یو ښه عابد و، یو ښه زاهد و، یو ښه عالم و، یو ښه مجاهد و، یو ښه بزرګ و، یو ښه دینداره سړی و، او که یو غل و لچک و. کله چې د یو ښځې خاندان لوړ خاندان وي، دا د ښه قومه څخه وي، د پلار او د نیکه یې ښه صفتونه وي، دا د خپل پلار او د نیکه د صفتو څخه شرمېږي، داسې عمل بیا ستا کور ته نه راوړي چې ته په هغه باندې، ځکه دا خپل پلار او نیکه ته ګوري. نو داسې ښځه باید تاسې انتخاب کړي
چې دا تیره سابقه یې ډېره ښه تېره سوې وي، ډېر ښه پلار و نیکه د ډېره ښه خاندانه څخه وي، مور یې هم ښه ښاغلې ښځه وي، پلار یې هم ښه ښاغلی سړی وي، دغسې ښځه تاسې ځان ته ولټوئ. او ولجمالها، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي بل د ښایست په خاطر باندې باید ښځه نکاح کړه سي. دریم صفت په ښځه کې باید د ښایست وکته سي، د دې دپاره چې د خاوند د حاجت په وخت حاجت مکمل پوره کړي او خاوند د بد اخلاقي او د بدو عاداتو څخه راوګرځي. چې د نکاح یو مقصد او یو حکمت هم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه اغض للبصر، نکاح کول د سترګو کښته کوونکی. کله چې یو سړی نکاح کوي د یوې ښځې سره، د نکاح په ذریعه باندې د یو چا سترګې د حرامو څخه راکښته کېږي. او کله چې خدای نخواسته یو سړی کورداره وي او په حرامو ناروا باندې بیا مبتلا سي، نو دا په اسلام کې دونه جرم دی چې په دې دنیا کې د ده سزا په ډبرو باندې وژل او په ډبرو باندې سنګسارول دي. د ده هېڅ نه په توبه باندې بیا کار کېږي، نه په عذر زارۍ باندې کار کېږي. که یو واده والا سړی د یوې ښځې سره زنا کوي، په دې دنیا کې الله سبحانه وتعالی و دغه انسان ته په اسلامي شریعت کې هغه سزا د سنګسار د مرګ ایښې ده چې دی به په ډبرو باندې ویشته کېږي او د خلکو په عام محضر کې به ده ته دغسې مرګ ورکول کېږي چې په ډبرو باندې وویشته سي. او دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولدینها، څلورم صفت په ښځې کې د دینداري ده. وګوره چې دا ښځه د یو دیندارې کورنۍ، مور و پلار یې 5 وخته لمونځ پېژني، 5 وخته لمونځ کوي، د خدای څخه بیره لري، حلال و حرام سره پېژني، خپل حق و د بل حق سره پېژني. د یو داسې کورنۍ سره پکار ده چې سړی تعلق وساتي، د داسې کورنۍ ښځه وکړي چې هغه دینداره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په هغه ښځې دې الله رحم وکړي چې دا د شپې راکښېني او دست تازه کړي، د شپې تهجد لمونځ کوي او بیا دا راولاړ سي د خپل خاوند هم راویښوي. که هغه نه راویښېدی نو پر دا مخې یو څه اوبه ور وپاشي چې خوب یې ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیکانې ښځې ستاسې سره په دیندارۍ کې معاونینې دي. نیکه ښځه هغه ښځه بله کېږي چې هغه د خاوند سره په دیندارۍ کې مددګاره وي، د خاوند سره په دیندارۍ کې مدد کوي، کومک کوي. هغه تا حرام ته نه هڅوي، تا ناروا ته نه هڅوي. کله چې یوه ښځه دینداره سول نو دا خپل عزت هم ساتي، د خپل خاوند عزت هم ساتي، د پروردګار حقوق هم پر ځای کوي، د خاوند حقوق هم پر ځای کوي، د اولاد حقوق هم پر ځای کوي، د کورنۍ حقوق هم پر ځای کوي. د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دا ټوله صفتونه په یوه ښځه کې نه جمع کېدله نو فاظفر بذات الدین تربت یداک، بیا نو دینداره ښځه وګوري، د دیندار نکاح وکړي، تربت یداک. که د دیندارۍ څخه په اخوا ولاړې، په یو ښځه کې دینداري نه وه، لاس یې په خاورو خړ سو، لاس یې په خاورو سو، ذلیله سوې، خوار سوې. یعنې دینداري به اتمن ورسره یي، یوازې په ښایست، یوازې د پلارو د نیکه په نسب باندې، یوازې په دنیادارۍ باندې ښځه کمالداره نه جوړېږي. دا 3 صفتونه که د دیندارۍ سره موجود وه نو بیا دا 3 صفتونه دي. د دې وجه په بعضو روایتو کې راځي که یو څوک یوه ښځه خالي په دې خاطر باندې کوي چې دا د پلانکي خان لور ده، نور یې دې ته نه ګوري چې پلانکي خان اوس ډولونه و الوکان رقصول، ډولونه یې ټکول، او که هغه یو دینداره سړی و، خالي ته یې په دې نامه باندې کوي چې دا د پلانکي خان لور و، د پلانکي خان لمسۍ ده، نو الله عز وجل به دغه انسان ذلیله جوړ کړي. که یو سړی خالي ښځه په دې خاطر باندې کوي چې دا دنیاداره ده، نور یې دین ته نه ګوري، نو الله عز وجل به هغه تر ټولو فقر و مسکنت و دغه انسان ته ورکړي. او که یو څوک یو ښځه په دې خاطر باندې کوي چې دا ښایسته ده، بس یې زه نور یې څه کومه ښه ډسکو ماډل ګرځي، نو الله عز وجل به تر ټوله ضلالت و دغه انسان ته ورکړي. دا 3 صفتونه د دیندارۍ سره ولټوي چې دینداري خو به خامخا یي، په دیندارۍ کې به ښایسته وي، په دیندارۍ کې به دا د ښه پلار و نیکه خاوند وي، په دیندارۍ کې به دا دنیاداره هم وي. بیا نو د انسان ژوند جوړېږي ورسره. کله چې دا دینداره سول نو دینداره ښځه هغې ته وایي چې هغه د خدای حقوق پېژني، دا په دې پوهېږي چې د ما څه حق دی. دا دینداره نه ده چې په نامه وایي زه مسلمانه یم. دینداره ښځه هغه ده چې هغه د خدای حقوق پېژني چې پروردګار په ما څه فرض کړي دي، پروردګار زما څه غواړي.
دا به په دې پوهېږي چې 5 وخته لمونځ په ما باندې الله عز وجل فرض کړی دی کې زه قضا کمه الله عز وجل زما سره حساب کتاب کوي ما ته الله عز وجل سزا راکوي او د هغې دپاره الله عز وجل پر ما باندې شرایط ایښي دي چې زه به په پاکه جامه په پاک بدن باندې لمونځ کوم په دې کورو کې خو ډېرې ښځې داسې شته چې د اولادو مندې وي اولادونه یې پر بدن باندې و پر جامو باندې بولې وکړي خو دا په دې پروا نه لري که هغه ډېره د دې د علم سویه وي نو د خپلې جامې پرې وي بدن چې لوند سوی مردار سوی د هغې پروا نه لري داسې ښځه دینداره نه ده چې دا د خدای حقوق نه پېژني هغه اوامر چې الله عز وجل په دې باندې ایښي دي په هغه نه یې خبره داسې ښځه قطعا دینداره نه ده دا که هر څونه ښایسته یي ستا ژوند د هغې سره نه سمیږي دومره ورځ بیا پر مکمو سره ګرځي دا که هر څونه د پلارو د نیکه ښځه یي دا چې دینداره نه وه دې چې د خدای پروا نه ساتل دا د خپل پلارو د نیکه د نسب سلسله هم غورځوي شاته د هغې پروا هم نه لري دا چې د خدای پروا نه لري د خدای د حکمو پابنده نه ده نو بیا دا ستا خیال هم نه ساتي د دې د ماله څخه بیا ته استفاده هم نسې کولی او که چیرې دا دینداره وه د خدای حقوق یې پېژندل د خدای څخه بیرېدونکې وه نو اتماً دا د خاوند حقوق هم پېژني حقوق هم ادا کوي کله چې یوه ښځه د خدای څخه بیریږي د خدای حقوق ادا کوي او دغه رقم د خاوند حقوق ادا کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د جنت 8 دروازې دي دغسې ښځه چې د خدای حقوق ادا کوي او د میړه حقوق ادا کوي د جنت 8 دروازې دي په ورځ د قیامت به دې ته الله عز وجل دا اجازه ورکړي چې د دې جنت په دې 8 دروازو کې په کومه دروازه ننوځې په هغې ننوځي دا کنایه د الله عز وجل د کامل رضا څخه چې د دې ښځې څخه پروردګار ډېر کامل راضي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي د جنت 8 دروازې دي دا هره دروازه الله عز وجل د یو خاص عمل دپاره ټاکلې ده یو څوک چې په دې دنیا کې د خیر و خیراتو سره مینه لري د خدای بندګان دي ډېر خلک د خیر و خیراتو سره مینه ولري چې یو ځای یو سایل دي خامخا لاس ورغځي الله عز وجل د دې انسانانو دپاره په جنت یوه خاصه دروازه ټاکلې ده چې د دغه دروازې څخه به الله عز وجل دی جنت ته داخلوي د ده پر نامه باندې د ده پر عمل باندې یو دروازه الله عز وجل ټاکلې ده تر دې دروازې به داخلي یوه بله دروازه ده چې الله عز وجل د روژهدارانو دپاره ټاکلې ده چې څوک د روژې سره مینه او محبت لري روژې ډېرې نیسي دینداره انسانان دینداره نارینه او زنانه د روژو سره ډېر مینه لري ځکه دا د الله عز وجل یو خاص عبادت دی چې الله عز وجل سره د راز شریک دی الله عز وجل په دغه عمل د انسان دونه خوشحاله دی چې د دغه انسانانو دپاره هم په جنت کې یوه دروازه ایښې ده چې د هغې نوم دی ریان الله روژهداران د دې دنیا تر دغه دروازې جنت ته داخلي ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله ته فرمایي د الله رسوله جنت ته چې سړی په هره دروازه ننوتی خو ننوتی خو نیکبخته دی کامیابه دی آیا داسې سړی به په ورځ د قیامت پیدا سي چې د جنت 8 دروازې 8 سره د تنارې وي دا نیک عملونه چې د خدای خوښ دي دا ټوله په دې کې راسي داسې سړی په دې انسانانو کې شته د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي و په ورځ د قیامت داسې انسانان ډېر دي چې د جنت 8 سره دروازې به د تنارې وي چې راځه او د الله رسول دته دا زیری ورکړي چې زما دا امید ابوبکره چې یو به ته یې د هغو څخه د جنت 8 دروازې به تا پسې نارې وي چې راځه نو هغه ښځه چې هغه د خپل خدای عبادت کوي او د خپل خدای حقوق پیژني د خپل خاوند حقوق پیژني دا د هغو خلکو څخه یوه ده چې په ورځ د قیامت به د جنت 8 دروازې دې ته اواز کوي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول وایي چې کله یو ښځه 5 وخته لمونځ کوي د روژې د میاشتې روژه نیسي او د خپل شرمګاه حفاظت کوي د ناروا څخه او د خپل خاوند اطاعت کوي د خپل خاوند خدمت کوي نو فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت دا به جنت ته څخه چې د دې خوښه وي په دې 8 دروازو کې د جنت ته به داخلیږي د دې پر مخ به یوه دروازه هم د جنت بند نه وي دا به د هېڅ دروازې څخه هم نه راګرځول کېږي نو که کومه ښځه دینداره جوړه سول د دې څخه الله راضي سو نو دا به خامخا خاوند هم راضي کوي دا به خامخا د خاوند خدمت هم کوي
دا به بیا د دغه کور دپاره څراغ جوړیږي، دا به بیا د خپلو اولادو د خپلو بچانو دپاره ډېره ښه مربي جوړیږي. تاسې فکر سته په اسلامي شریعت کې، په اسلامي قانون کې تر 7 کالو پورې د اولاد تربیه دا پر مور ده. مور به د دې تربیه کوي. که چیرې یو سړی راولاړ سي خپله داسې ښځه طلاقه کړي چې د هغې کوچنی بچی په غېږ کې او دا سړی وغواړي چې دا خپل بچی د دې ښځې څخه واخلي، نیسي اخیستلی. تر 7 کالو پورې دا ښځه په دې حقداره ده چې دې کوچني تربیه وکړي، ځکه تربیه د ماشوم د نارینه تر 7 کالو پورې دا د ښځې ذمهواري ده. ښځه چې څنګه تربیه ورکوي و ماشوم ته تر 7 کالو پورې پلار یې نسي ورکولی. د ځان صفا کېدل مور ورته ښیي، د جامو اغوستل مور ورته ښیي، د جامو پاکوالی مور ورته ښیي، د پلارو د مشر ورورو او د قریبانو نومان دا مور په زده کوي، دا تربیه مور ورکوي. مشرانو کشران مور په پیژني، د ادب کلمې مور ورته ښیي چې مور مور وي. او چې مور مور نه وي نو دا چې پر خبره وایي ته وغاپه سپی څنګه غاپي، اول وارې ورته د سپي غپا ورښیي، بیا ورته وایي ته ورځه بابا ته ښکنځل وکړه. دا د مور نقصان دی. که مور کمالداره وي، مور دینداره وي، نو اول به د الله نوم په پیژني چې دغه کوچنی پر خبرو راځي ده ته به وایي چې ته ووایې الله، ته ووایې بسم الله الرحمن الرحیم چې په ډوډۍ کښېنست، ته ووایه دا بابا جان دی، دا ورور دی، دا خور ده، دا عمه ده، دا خاله ده، دا به ورته ښیي. نو یو نارینه چې ښځه کوي دا 4 صفتونه باید په ښځې کې ولټوي او خاص کر د دې دیندارۍ ته وګوري چې دا څونه دینداره ده. او که یو ښځه خدای نه خسته یو فاحشه وي، یو کوڅه ډبه وي، نو د داسې ښځې سره بیا ستا ژوند نه برابریږي. دا ستا د ژوند ملګرې ده، دا د 1 ورځې هم نه ده، د 2 ورځو هم نه ده، د اوتې هم نه ده، د میاشتې هم نه ده، د کال هم نه ده، حتی موقته نکاح په اسلام کې حرامه ده. که یو سړی یو ښځې ته وایي چې 50 کاله زما سره نکاح وکړې، 50م کال ما او تا کار نه سره لرو، دا نکاح یې د وسه سلا حرامه. نکاح تر ژوند ده. که په نکاح کې دا یو قید ولګېږي یعنې 100 کاله ورسره کښېږدي چې 100 کاله بعد ما او تا کار نه سره لرو، د 100 کالو پورې نکاح را سره وکړه. اگر که عام انسانان خو د 100 کاله قطع عمر هم نه لري، بیا هم دغه نکاح موقته ده. موقته نکاح په اسلام کې حرامه ده. نو دا د ژوند ملګری ده. د ژوند ملګری باید داسې څوک پیدا سي چې ستا په ټول دا ته مشکل جوړ نه کړي. هغه به کمه ښځه وي، هغه دینداره د دې صفتو سره. او په ښځه کې باید صفت دا وي چې دا پر خپل اولاد باندې ډېره مهربانه وي، ځکه چې دا د اولادو مور ده. که دا پر اولادو باندې مهربانه جوړ سي نو ښه انسانان به دنیا ته تولید کړي، پر مخ د مځکې به ښه انسانان ګرځي، ښه عمرا به لرو، ښه حکما به لرو، ښه رعیت به لرو، ښه دکاندارانو زمیندارانو تجاران به لرو. او که دا د یو مهربانې مور څخه نه وي را پیدا سوی او مور په دې بچي باندې مهرباني نه یې کړې، نو بیا تاسې د دغه ماشومه څخه چې دا ځوان سو د دې د مهربانۍ څه تمه لري؟ پر د خپل مور مهرباني نه ده کړې، پر د خپل پلار مهرباني نه ده کړې، پر د خپل وړونو مهرباني نه ده کړې، نو څنګه به دی پر بل چا باندې مهربانه جوړ سي؟ مهرباني به اول دی د مور څخه زده کوي. او دا به سړی څه پیژني؟ وګوره پلارو نیکه ته چې پلارو نیکه یې څنګه دي، مهربانه دي پر خپل اولاد که نه دي؟ مور یې مهربانه ده که نه ده؟ که مور پر خپل اولاد باندې مهربانه وه نو اثار الاباء یظهر فی الابناء، د پلرو اثار دا په اولادو کې راځي. نو دا لور به هم خامخا پر خپل اولاد مهربانه. که پلار پر خپل اولاد باندې مهربانه و دا لور به هم پر خپل اولاد باندې مهربانه. پلارو نیکه ته یې وګوره، دغه مهربانۍ ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش. به پر اوښانو سپریږي او د اوښانو د سپرتیا عادت لري، هغه نیکې ښځې د قریشو دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صفت دا ذکر کړی دی احناه علی ولد فی صغره. دغه ښځې پر خپلو اولادو باندې په کوچنوالي کې ډېرې مهربانې چې د دې اولادونو او د دې بچیان کوچنیان وي. دوی خپلو اولادو ته اول د مهربانۍ و د لطف و د رحم تربیه ورکوي. وارعاه علی زوج فی ذات یده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او دا ډیره رعایت کوونکې پر خپل میړه باندې د هغه په مال کې د هغه چې کوم مال دی د هغه مال بې ځایه نه مصرفوي. دا نیکه ښځه د نیکې ښځې نقشه او علامه دا ده چې هغه خاوند نه پتنګ کوي ولا پلانۍ بنګاله لري موږ یې ولې نه لرو، پلانکۍ 4 منزله کور لري موږ یې ولې نه لرو، پلانۍ داسې موټر لري موږ یې ولې نه لرو. نیکه ښځه د خپل خاوند مال بې ځایه نه مصرفوي. نیکه ښځه د خپل خاوند مال نه بربادوي بلکې د خپل خاوند د مال حفاظت کوي، هغه راټولوي. داسې ښځه باید سړی ولټوي چې پر خپل اولاد مهربانه او د خپل خاوند د مال ښه ساتونکي وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسې ښځه کوئ نو داسې ښځه وکئ د داسې کورنۍ خاندان یې ولټوئ چې کله تاسې دې ته وګورئ د دې په دیندارۍ، د دې په قد و قامت، د دې په نیکو اخلاقو، د دې په خندا تاسې خوشحاله سئ. داسې ولټوئ چې هغه نیک اخلاقه وي، نیک کرداره وي. که ته ستړی ستومانه د باندې څه کور ته راسې نو دې تندی پر دې ورځو نه یې درته ایښی. دا ستا تندي ته ګوري چې ستړی دی، ستومانه دی، غمجنه دی، خفه دی، دا دې خوشحاله کړي. د دې په لیدلو باندې ستا د زړه څخه غمونه ووځي، د دې په لیدلو باندې ستا د زړه څخه هغه تکلیفونه چې په سارا کې تا برداشت کړي دي، په سارا کې پر تا راغلي دي، هغه ختم شي. او چې کله ته هغه په یو شي باندې امر کوې نو هغه ستا اطاعت کوي، هغه ستا څه نافرماني نه کوي. او په خپل ځان کې او په خپل مال کې هغه عمل نه کوي چې ته په هغه باندې ناخوښه یې. خپل مال هم په هغه طریقه باندې مستعملوي چې ته په خوښ یې، خپل ځان هم هغه رقم جوړوي چې ته په خوښ یې. داسې ښځه باید مسلمان ولټوي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چا پوښتنه وکړله یا رسول الله ای النساء خیر، کومې ښځې بهتره دي؟ د کومو ښځو سره موږ نکاح وکړو؟ کومې ښځې د خپل ژوند ملګري جوړې کړو؟ رسول الله ورته وایي التي تسره اذا نظر، هغه ښځه چې کله ته ورته وګورې ستا په کتلو باندې تا دا خوشحاله کوي، د دې په دې لیدلو کې دونه کمال وي، دا دونه اخلاق وي، دونه ورین تندی وي چې ته ورته وګورې تا خوشحاله کوي. او وتطیعه اذا امر، او کله چې ورته ته امر کوې نو هغه ستا اطاعت کوي، هغه ستا خبره مني. ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، او په خپل ځان او په خپل مال کې هغه عمل نه ترسره په نیز باندې بد او مکروه وي. ښځه باید څنګه نارینه ولټوي؟ دا خو د هغه صفتونه وه چې نرې باید په ښځه کې ولټوي. ښځه باید ځان لپاره څنګه نارینه وغواړي؟ ښځه د ښځې پلار، د ښځې ورور، د ښځې قریب چې یو ښځه یو چا ته ورکوي د دې خپل خور و لور دپاره باید څنګه سړی انتخاب کړي. اجمالا خو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث یوه جمله تاسو ته وویلې چې دا ستاسې خور و لور چې تاسو یو چا ته ورکوئ دا په حقیقت کې د هغه سړي دپاره منځیتوب دی. تاسې وګورئ چې ستاسې د لور دپاره څنګه وعدار تاسې ټاکئ چې ستا خور و لور د چا منځه سي ته په خوشحاله. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې جملې تفصیل هم ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړي ته تاسې خپل خور و لور ورکئ، هغه سړی تاسې خپل د خور و د لور دپاره بادار جوړ کړي، د هغه سړي تاسې خپل خور و لور منځه کړئ چې تاسې د هغه اخلاق او دینداري خوښوئ. هر څوک چې خپل خور و لور یو چا ته ورکوي په زوم کې په اصطلاح یا په اخښه کې باید دا 2 صفتونه ولټوي. یو صفت د دیندارۍ چې دیندار وي، مسلمان وي، خدای پیژني، د خدای رسول پیژني، د خدای دین پیژني، د خدای احکام پیژني او د خدای د احکامو پابند سړی وي. که ته داسې څوک ولټوې د خپل خور و لور دپاره چې هغه د خدای حقوق مراعتوي نو بلکل به ستا د خسر حقوق هم هغه مراعتوي، ستا د اخښتوب حقوق به هم هغه مراعتوي او ستا د خور و لور حقوق به هم مراعتوي. بیا به نه ستا خور په ښکنځلې وي، نه به ستا لور په ښکنځلې وي، نه به ته په ښکنځلې، نه به ستا اولاد او ستا کم قبیل په ښکنځلي. ځکه خو دته د پروردګار حقوق معلوم دي، د پروردګار دین ورته معلوم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حق د معنی پر میړه باندې دا دی د بدو خبرو نسبت نه کوي، پلار و نیکه به نه ورته یادوي، ښکنځل به دې ته نه کوي. دا د معنی حق دی پر میړه باندې.
دا حق به هغه څوک ادا کوي چې په دې حقوقو باندې خبردار وي چې دا حقوق پیژني او که دا حقوق نه پیژني نو پلار به هم وريادوي مور به هم وريادوي ورور به هم وريادوي قام و قبیل به هم وريادوي دې ته هم چې پر خوله ورغله هغه به ورته وایي د دې به نه عزت وي نه به پت وي نه به قدر وي نه به قیامت وي ډېر خلک نن زمانه کې دا نکته په پام کې نه نیسي موږ ګورو دلته په زوم کې هم په اخښې کې هم چې د یو دنیاداره کورنۍ د یو ښه بنګلې والا د یو ښه جاه و جلال والا د یو ښه قدرت والا هغه چې کور ته ور واده سي دویمه ورځ دا داسې ورته ښکاره کېږي ځکه خو هغه بدماشه دی هغه په خپلو پیسو مست دی هغه په خپل قدرت مست دی په هغه کې دینداري نشته طلب دینداري د هغه نه ده لټولې او که دینداره هم وي مالداره هم وي نو دا خو نور علی نور دی که یو سړی دینداره هم وي مرتبې والا هم وي دا خو نور علی نور دی نو ښځه د ښځې خپلوان د ښځې دپاره باید داسې نارینه منتخب کړي چې په هغه کې دینداري وي دا یو دوم یو سړی دینداره دی مګر خو چې ته کور ته ورسې د ده د اخلاقو سویه دونه ټیټه وي چې ستا پر ځان باندې نیت بد شي چې دغه اوس زه پر دروند شوم زما څه یې بد راځي که زما د لوره بد راځي که زما د دې خاندانه بد راځي که زما د دې ورتګه بد راځي نه ستا سره راشه درشه لري نه ستا سره یو ښه حسن اخلاق لري نه ستا سره ښه مجلس لري نه ستا قدر و عزت کوي چې ته ورسې دا بد اخلاقي انسان بد اخلاقي انسان ته باید خپل خور ورور څوک ورنه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسې کې کامل انسانان په اعتبار د ایمان هغه خلک دي چې هغه د خپل خاندان سره ښه اخلاق لري د خپلې معنې سره ښه اخلاق لري عایشه بیبي رضی الله عنها فرمایي تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت پیژنئ چې رسول الله په ټول امت کې د خدای څخه بیریدونکی انسان دی عایشه بیبي وایي چې رسول الله به کور ته رالی خوله به یې د خندا ډکه وه خپلو بیبیانو ته به یې خندل اوس خو مندې و اولادو ته دا توصیه کوي وایي تا څه خوله پیښه ورته نیولې ده خو اصلي کې دا ښه خاندان نه دی دا ښه کورنۍ نه ده چې دا تا انتخاب کړې ده چې دا ستا د لور خواشه یا ستا د خور خواشه خپل اولاد ته داسې غلطه تربیه ورکوي چې هغه اوس د واده په حالت کې هم دا تربیه ورکوي چې مینې ته ګوره ونه خاندې ګوره د خدای څخه تر ټولو غټ بیرودونکی رسول الله دی عایشه بیبي وایي چې رسول الله به کور ته رالی خوله به یې د خندا ډکه او ما ته به ویل چې ای عایشې ته خبره یې چې ته پر ما څونه ګرانه دا نیکه کور سره ښځه باید داسې نارینه انتخاب کړي چې په هغه کې دا صفتونه موجود وي چې دینداره سړی وي او نیک اخلاقه سړی وي او دا چې واده یې د خسر څه وکړي بیا خسر نه پېژنه نه په غم خبر یم نه په شادۍ خبر یم نه په ښه خبر یم نه په بد خبر یم لازم چې زوم یم مناسبت غواړم زه چې اخ یم مناسبت غواړم خور دې م ورکړې ده لور دې م ورکړې ده د ده بله حمایت هم سکوي د ده بله نور خدمت هم کوي ځکه خدای دینداره نه دی دی اخلاق والا نه دی دی په دې نه پوهېږي چې پر ما باندې د دې خسر څونه حق دی د خپلې ښځې څونه حق دی د خپلو اخشانو د دې خپل خسرګنۍ پر ما باندې څونه حق دی نو ښځه د ښځې خپلوان دا دوه صفتونه باید د ښځې په خاوند کې ولټوي او کله چې ښځه د یو نیک انسان سره نکاح وکړي بیا نو د دې په دې کور کې خدمت دا دوه نیکان انسان چې سره جوړه سي نو دا نو واقعا بیا د ګلانو غونچه سي په دې دعوتنامو کې خو په هر واده کې دا لیکلي چې دا د ګلانو غونچه ده هغه باره د اغزو غونچه ځینې جوړه سي د ګلانو غونچه چې نیک انسان نیک نر او نیک ښځه سره یو ځای سوه د دې څه بیا د ګلانو غونچه جوړې شي دا بیا ګلان زیږوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښځې راغلې چې د الله رسوله نارینهو خو ډېرې غټې درجې یې وګټلې مجاهدین جوړ سوله موږ جهاد نسو کولی د الله رسول زموږ په اعمالو کې داسې یو عمل شته چې د جهاد برابر وي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته فرمایي وایي او بلکل ستاسې په اعمالو ته محنت و خدمت چې تاسې کوئ کور جاري کوئ لوښې مینځئ کور صفا کوئ بسترې هواروئ بسترې پورته کوئ د خاوند کالي مینځئ د بچانو کالي مینځئ اخلی پخلی په کور کې کوي دا د ښځې افضل جهاد دی الله عز وجل و دغه ښځې ته چې دا د دینداره سړي سره دینداره ښځه یو ځای سوه په کور کې بیا د دې اخلی پخلی د دې کور جارو کول د دې لوښې مینځل د دې کور صفایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته جهاد ویلي انس ابن مالک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښځو وفرمیل یا رسول الله ذهب الرجال بالفضل في الجهاد فهل لنا من اعمالنا
بشیء تبلغ به فضل الجهاد. نارینه خو تر موږ ډېرې غټې مرتبې وګټلې، جهاد کوي، موږ جهاد نسو کولی، زموږ په اعمالو کې د جهاد مساوي شی شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي نعم مهنة احداکن فی بیتها تبلغ فضل الجهاد. تاسې چې په کور کې کم محنت کاږئ، کم اخلی پخلی کوئ، کم د بچانو تربیه کوئ، دا ستاسو جهاد دی. دا د نارینهو د جهاد برابر ثواب الله عز وجل تاسو ته په ورځ د قیامت درکوي. او کله چې بیا یوه ښځه حامله سي، په کوچني باندې حملداره سي، او بیا د دې په نس کې دا حمل وي، بیا بچی وزېږي او بیا هغه ته شیدې ورکوي. الله عز وجل دا چې دواړه نیکان سره یو ځای سوي دي، دواړه دینداره خلک دي، دواړه نیک اخلاق دي، الله عز وجل دوی ته څه ورکوي. انس ابن مالک رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو اوږد حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته وفرمایله آیا تاسې په دې خوشحاله نه یاست چې کله یوه ښځه د خپله خاونده څخه حامله سي او دا خاوند د دې څخه راضي و خوشحاله وي چې الله عز وجل دې ته پر هر ورځ باندې دونه ثواب ورکړي د حمل لکه یو مجاهد چې فی سبیل الله په جهاد کې روژه نیسي. یو مجاهد چې یوه ورځ د الله په لار کې دی مجاهد وي او د جهاد سره روژه ونیسي، الله عز وجل به د یوې ورځې روژې باندې مجاهد ته دونه ثواب ورکوي چې د جهنم څخه یې درې دونه خندقه لیرې کړي چې د هر خندق بر لکه د مځکې او د اسمان. یعنې یو مجاهد که جهاد هم کوي او دی روژه هم نیسي، د جهاد سره روژه دار هم وي، الله عز وجل دی د جهنم څخه په دونه مسافه باندې لیرې کړي لکه درې واره مځکه او اسمان. دا د یوې ورځې د مجاهد د روژې ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې د خپله خاونده څخه حامله سي، الله سبحانه وتعالی د هرې ورځې په تېرېدلو باندې دې ته دغونه ثواب ورکوي لکه یو مجاهد چې په جهاد کې روژه دار وي. تاسې په خپل اوس فکر وکړئ چې ښځه څونه میاشتې دا حامله وي، دا هره ورځ چې پر دې باندې دا تکلیف تېرېږي لکه مجاهد چې جهاد هم کوي او د جهاد سره روژه هم نیسي. او چې کله وخت د تولد راسي چې دا ښځه بیا کوچنۍ زیږه وي نو پر ښځه باندې ډېر تکلیف راځي، ډېر زحمت پر راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله ښځه د ولادت حالت نیسي او دې ته د ولادت تکلیف و درد ور پیدا سي، الله عز وجل دې ته په جنت کې هغه څه اماده کړي دي چې هیڅ یو نفس په خبر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا اصابها الطلق لم يعلم اهل السماء والارض ما اخفي لها من قرة اعین. د مځکې او د اسمانو مخلوقات په هغه ثوابو په هغه رحمتو نعمتو نه دي خبر چې الله عز وجل و دغه ښځې ته اماده کړي دي چې دا د خپل خاونده څخه حامله ده او خپل بچی زیږوي او د دې زیږېدلو درد په دې باندې راځي. الله عز وجل دغونه ثوابونه ور دې ته اماده کړي دي چې د مځکې او د اسمانو مخلوقات په خبر نه دي. او کله چې دا بچی وزیږي نو د ښځې په سینه کې شیدې پیدا کېږي، داسې کوچنۍ شیدې غواړي، دا شیدې ورکوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو غړپ شیدې دې و دې کوچني ته ورکړې، یو غړپ د دې کوچني نس ته ور داخلېدل دا د دې دپاره حسنه او نیکي ده. هر څونه غړپونه د دې شیدو چې د دې کوچني نس ته ورله پر دې هر غړپ او پر دې هر پلکه شیدلو باندې الله عز وجل دې ته یوه نیکي لیکي، الله عز وجل به د یوې نیکي ثواب ورکوي. او که چیرې یوه ښځه د خپل اولاد سره شپه رونه کړي، اکثر داسې د اولادونه دا چې دا من یې تربیه کوي هغه ژاړي، درد لري، تکلیف لري، څه پاکېدل غواړي، پاکېدل غواړي، کله دا کوچنیان داسې شپه تر سهاره پورې ژاړي، مور ورته ناست دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و دغه ښځې ته چې یوه شپه یې د خپل بچي د تربیې دپاره رونه کړل، وجل دې ته د 80 مریانو د ازادېدلو ثواب ورکوي. ګواکې دې په د یوه شپه 80 مریان ازاد کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی یو مری آزاد کی، الله عز وجل به د هغه مری د هر اندام په مقابل کې د دغه انسان یو اندام د اور آزاد کی. یعنې د یوه مری ازادېدل دونه ثواب لري چې ته د جهنم د اور خلاص وي. دا ښځه چې یوه شپه د خپل بچي سره رونه کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه 80 مریان چې آزاد کی. الله رسول فرمایي فاذا سهرها لیلة کان لها من اجر 70 رقبة تعتقهن فی سبیل الله. لکه 80 مریان چې د خدای د رضا دپاره دا آزاد کړي، د یوه مرۍ ثواب ما تاسو ته ووایي نو د 80 مریانو ثواب تاسو ته پخپله معلومېږي. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ تاسې هغه طریقې اختیار کړو
خپل د زندګۍ په ټولو اړخو کې چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې هدایت کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایت کې د نارینهو زنانهو دپاره راحت دی، په هغه کې عزت دی، په هغې کې کمال دی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.